أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد. عنوان دے زړه هم دماغ یا برین لري. په قرآن کریم کې د عقل او فکر د پاره صرف د زړه ذکر شوی دی او د دماغ یا برین ذکر په قرآن کې نشته. خو ساینسدانان وایي چې عقل په دماغ یا برین کې دی او زړه یو پمپ دی چې ټول وجود ته وینه رسوي. نو په دې موضوع اول د قرآن په رڼا کې او ورپسې د انسان د فطرت او ساینس په رڼا کې خبرې کوو. که غواړئ چې په موضوع ښه پوه شئ نو دا تقریر باید د آخره پورې واورئ. سورة الحج 46 نمبر آیات. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. آیا دوی په ځمکه کې ګرځېدلي را ګرځېدلي نه دي چې زړونه یې پوهېدونکي او غوږونه یې اورېدونکي شوي وای؟ حقیقت دا دی چې سترګې نه ړندېږي، خو هغه زړونه ړندېږي چې په سینو کې دي. یعنې زړه چې ړوند شي، که انسان په سترګو واضح دلایل ګوري بیا یې هم نه مني او نه قبلوي. د بني اسرائیل سورت آیات 14. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. او هغه څه مه تعقیبوه چې تا ته د هغه علم نه وي. بېشکه غوږونه، سترګې او زړه هر یو د دوی نه پوښتل کېدونکی دی. سورة الاعراف آیات 109. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. او بېشکه چې زیاتره پیریان او انسانان مو د دوزخ د پاره پیدا کړي دي. د هغوی زړونه شته خو فکر ورباندې نه کوي. د هغوی سترګې شته خو څه پې نه ویني. د هغوی غوږونه شته خو څه پې نه اوري. هغوی د څارویو په شان دي بلکې د هغو نه لا پسې زیات. دا هغه خلک دي چې په غفلت کې ولیدلی دي. یعنی نه د حق په باره کې فکر کوي، نه حق ویني او نه حق اوري. ظاهره ده چې اکثره خلک خصوصا ساینسدانان دا اعتراض کوي چې میډیکل ساینس خو وایي چې عقل په دماغ کې دی او دماغ سوچ او فکر کوي. نو قرآن څنګه د دماغ یا برین په ځای د زړه ذکر کوي یا زړه یادوي؟ دا حقیقت دی
چې په قرآن کې د دماغ یا برین ذکر نشته او د عقل او فکر د پاره همدا زړه ذکر شوی کوم چې زمونږ په سینو کې دی ولكن تعمل قلوب التي في الصدور خو هغه زړونه ړندېږي چې په سینو کې دي علماو دوی ته جوابونه ورکړي او ورکوي چې فعلا د ذکر کولو نه تیریږو او انشاءالله کوشش کوو چې د ساينس د علم په کومک سره دوی ته جواب ووایو ځکه چې قرآن د الله کلام دی او کائنات الله فعل دی او د کائناتو مطالعه او پیژندل ساينس دی او د الله په کلام او فعل کې فرق او اختلاف نشته اول هر انسان په فطري ډول پوهیږي چې د ډیرو شیانو نسبت زړه ته کوي هغه که په ښار کې اوسیږي او که په ځنګل کې که بېسواده وي او که ډیر لوی ساینسدان مثلا هر څوک وایي چې نن مې زړه وریجو ته کیږي هیڅوک نه وایي چې نن مې دماغ یا برین وریجو ته کیږي یا وریجې غواړي هر څوک وایي چې زړه مې خوشحاله دی او د خوشحالۍ احساس او عکس العمل هم په زړه کې کیږي مثلا د زړه درزار یا ضربان زیاتیږي مګر هیڅوک نه وایي چې دماغ یا سر مې خوشحاله دی او نه په دماغ کې کوم اضافي ضربان او درزار پیدا کیږي همدارنګه هر څوک وایي چې زړه مې خفه دی زړه مې غمجن دی زړه مې ویریږي او دا حقیقت دی چې د دې احساس او عکس العمل هم په زړه کې کیږي مثلا د ویر یا خوشحالۍ په وخت کې د زړه ضربان زیاتیږي او که خوشحالي یا ویره ډیره زیاته شي زړه سکته کوي خو دماغ سکته نه کوي مګر هیڅوک نه وایي چې دماغ مې خفه دی دماغ مې غمجن دی دماغ مې ویریږي همدارنګه هر څوک وایي چې زړه مې تنګ دی هیڅوک نه وایي چې دماغ مې تنګ دی کله چې څوک خپل شخصیت او ځان ته اشاره کوي په سر لاس نږدي او نه یې په خېټه ږدي بلکې د زړه د پاسه په سینه لاس ږدي او داسې نور ډیر مثالونه شته د قرآن او احادیثو نه په ډیر واضح او ښکاره ډول معلومیږي چې په زړه کې خامخا کوم شی شته دی چې په زړه کې د هغې شي د موجودیت په اساس د ذکر شوو شیانو نسبت زړه ته کیږي خو متاسفانه چې د میډیکل ساينس په فیلډ کې موږ مسلمانان ریسرچرز نه لرو یا مسلمانان محققین نه لرو چې د دې شي په باره کې ریسرچ وکړي ځکه چې اکثره مسلمانان صرف د دې دپاره میډیکل ته ځي چې ډیر ښه ډاکټر تی جوړ شي اعلی ډیګري ښه کلینیک او ډیر مریضان ولري او ډیرې پیسې وګټي دا د اکثرو مسلمانانو ډاکټرانو اخرنی هدف او تارګیټ دی نو په دې وجه د میډیکل ساينس په فیلډ کې چې څومره ریسرچرز دي ټول کفار دي نو د میډیکل ساينس په فیلډ کې چې څومره ډسکوري کیږي کفاري کوي سره د دې
چې قرآن ښکاره او په واضح ډول د عقل او فکر د پاره صرف د زړه ذکر کوي، خو د میډیکل ساینس په فیلډ کې چې کوم ساینسدانان کار کوي د قرآن نه د ناخبرېدو په وجه دې ته توجه نه ورکوي چې په دې باره کې صحیح ریسرچ وکړي. دویم، کله چې هارت ترانسپلانټیشن یا د زړونو پیوندول شروع شو، نو هغه خلک چې د بل چا زړونه ورته پیوند شوي وو او جوړ شوي وو، هر یو دا فکر او احساس کولو چې شخصیت تغییر کړی دی او مخکینی خویونه او عادتونه بدل شوي دي. په اولو وختو کې خو ډاکټرانو ورسره نه منله، خو کله چې د دوی شکایتونه ډیر زیات شو، نو د ډاکټرانو توجه هم جلب کړه. بالاخره هغه خلک چې زړونه بدل شوي وو یو ځای ته راټول کړل. کله چې خلکو په خپلو منځونو کې خبرې وکړي، ټولو ته یو قسم تکلیف پیدا شوی وو. د ټولو شخصیتونه بدل شوي وو، د ټولو عادتونه او خویونه بدل شوي وو. فرضاً که څوک د اپریشن نه مخکې ډیر آرام او احتیاطکار وو، خو د اپریشن نه وروسته بې احتیاطه شوي وو. که څوک مخکې ډیر غوسه‌ناک، بدخلقه او جګړه مارو، خو د اپریشن نه وروسته ډیر ښه او نیک انسانان تی جوړ شوي وو، او داسې نور. یعنی مطلب دا چې د هر چا په شخصیت، خویونو او عادتونو کې فرق راغلی وو. د دې تجربې نه ساینسدانانو دا تیوري یا نظریه ورکړه چې د انسان په زړه کې میموري سیلز موجود دي. کله چې بل چا ته پیوند شي، نو د دې میموري سیلز د انفارمیشن یا معلومات ورکولو په واسطه نوي وجود ته د هغه شخصیت او عادتونه بدلیږي. دریم، نوی ډسکوري یا کشف وایي چې زړه خپل دماغ لري. ډاکټر جے اورمر ایم ډي پی ایچ ډي نیوروکارډیولوجست، سنټر آف ریسرچ، یونیورسيټي آف مونټریل، کاناډا، دوی وایي چې زمونږ ریسرچ او تحقیقاتو ثابته کړي چې زړه خپل دماغ یا برین لري. یعنی په زړه کې هم د دماغ په شان نیورون سیلز موجود دي چې په غیر د دماغ یا برین د کومک نه هم کار کولی شي. زړه خپل الکترومګناټیک فیلډ پیدا کوي چې طاقت د دماغ د الکترومګناټیک فیلډ نه 500 وارې زیات دی. د زړه دماغ یا برین د وجود د اعضاو نه معلومات اخلي او د فیصلې نه وروسته د وجود اعضاو حتی برین یا دماغ ته هم جوابي هدایت ورکوي. د زړه او دماغ ترمنځ کمونیکیشن دوه طرفه دی. د دماغ نه سیګنل زړه ته ځي او د زړه نه دماغ ته ځي. د دماغ نه یو څه آرډرونه او احکام زړه ته ځي او د زړه نه یو څه آرډرونه او احکام دماغ ته ځي. داسې نه ده چې د دماغ نه یو آرډر یا حکم راشي او زړه پې سمدستي په پټو سترګو عمل وکړي. همدارنګه ډاکټر پول وروسته د ډیرو تحقیقاتو نه وایي چې ساینسي ترقي د دماغ یا برین په واسطه کیږي او اخلاقی ترقي د زړه په واسطه کیږي. په آخر کې باید ووایم
چې تر اوسه پورې ساينس د قرآن یوه خبره هم غلطه نه ده ثابته کړې او نه به یې ثابته کړي ان شاء الله. البته د ساینسي ډسکاورۍ یا کشف نه مخکې ساینسدانانو اعتراضونه کړي دي، خو کله چې ساینسي ډسکاوري شوې ده خبره هماغه صحیح شوې ده کومه چې قرآن کړې ده. مثلا قرآن فرمایي چې کائنات لویږي، خو د وخت ساینسدانانو ویل چې نه لویږي او د قرآن مخالفت او اعتراضونه یې کول، تر څو چې 1400 کاله وروسته ساینس ډسکاور او ثبوت کړه چې کائنات لویږي او د قرآن خبره یې تصدیق کړه. قرآن فرمایي چې کائنات د اول نه په همدې شکل موجود نه او پیدا شوي دي، خو ساینسدانانو ویل چې په ابدي ډول د اول نه په همدې شکل موجود وو او موجود دي، او د قرآن مخالفت او اعتراضونه یې وکړل. مګر 1400 کاله وروسته ساینس ډسکاور او ثبوت کړه چې کائنات ابدي نه دي بلکې پیدا شوي دي او د قرآن خبره یې تایید او تصدیق کړه. قرآن فرمایي چې لمر ساکن نه دی او په حرکت کې دی، مګر ساینسدانانو ویل چې ساکن دی او د قرآن مخالفت او اعتراض یې وکړ. مګر تقریبا 40 کاله مخکې ساینس ډسکاور او ثبوت کړه چې لمر ساکن نه دی بلکې متحرک دی او د قرآن د خبرې تایید او تصدیق یې وکړ. او داسې نور. که په تفصیل سره ځان پوهول غواړئ نو 6 نمبر ویډیو کائنات څنګه پیدا شوي دي واورئ. زما مطلب دا دی چې په قرآن کې چې څومره خبرې د ساینس په باره کې دي، په خپله ساینس هیڅ کله د هغې مخالفت نه دی کړی، ځکه چې د ساینسي ریسرچ او تحقیق نه مخکې ساینس نه یو شي ته غلط ویلی شي او نه صحیح. او الحمدلله د ریسرچ او ډسکاوري نه وروسته ساینس د قرآن د هرې خبرې تایید او تصدیق کړی دی. خو صرف بعضې ساینسدانانو هغوی هم د ریسرچ او ډسکاوري نه مخکې یو څه مخالفت کړی دی، خو کله چې د ډسکاوري یا کشف نه وروسته ساینس د قرآن د خبرې تصدیق کړی، نو ظاهره ده چې ساینسدانان هم هغه خبره مني کومه چې ساینس ثبوت کړي وي. نو انشاءالله لکه څنګه چې تر اوسه پورې ساینس د قرآن هره خبره صحیح ثابته کړې ده، یوه ورځ به راشي چې ساینس دا هم ثبوت کړي چې زړه تعقل او تفکر کوي. وما علینا الا البلاغ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.